او ملګرو دا د زبان مسله څه ده؟ البته چې ته د موضوع نه هیڅ خبر نه یې. دا کار دې هم وکړه همداسې نه ده پلاره. ما څه کړي لور جانې؟ ما ډېر کسان او خاطر کړي دي، هیڅ ستونزه نه ده پیدا شوې. بس نه کوئ چې تاسې په ما باور وکړئ. ډګروال صاحب څو شېبې مخکې د اردن په سیمه کې د پولیسو له یوې ډلې سره څلورو ترهګرونه خطا کړي. اردن دې وویل که نه؟ هو ډګروال صاحب، یو پولیس ټپي شوی او دوه ترهګر وژل شوي دي. خدای دې تاسې ټول خپلو کورنیو ته وساتي اولادونو. خدای دې تاسې ژوندي لري، په تاسو د هېڅ هم نه کېږي. د هغوی موخه چې هر څه وي موږ د هغوی د پیدا کولو لپاره اوس هم وخت لرو چې لږه تاسې هغې سیمې ته رسوي. هر څه چې کوئ بې کوئ هغوی پیدا کړئ، یا یې ژوندي ونیسئ یا یې ووژنئ. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. ورسته ځو وروره، دلته ځانونه پټوو. بله چاره نشته. څومره وخت لګیږي؟ چمتو یې؟ ما ته یو 2 ساعته وخت راکړئ. لږ را وروسته بیا په راحتۍ سره ځو. سمه ده، باید لږه بیړه وکړو. سمه ده. په سترګو. پاشا صاحب څه وکم؟ سمه ده زه دلته एकदम پاشا صاحب دارو دې شه. ژوندی اوسېدو هانه. سیف وروره واخله چای وڅښه. دوهانه هغه ماما ماته ولې داسې رډې رډې راګورې؟ جنرال صاحب کارلانګیچ هغه ګوري څه هغه ته مه ګوره، هغه همداسې ګوري. هغه جنرال دی؟ هو جنرال دی وروره. نه هغه داسې راګورې ته به وایې چې زه قرض راووسم. دوهانه نه سیف وروره، زه یو څه وایم سیف وروره، ته له ټپي کېدلو نه وروسته ډېر ډارن شوی. ته خو داسې نه وې که نه؟ هغه ولې تا وولي؟ همدارنګه ته ښه شوی وروره. ښه شوی یم سیف وروره، والله چې تا کفن سري کړ. په خیر راغلی. ډېر خو مې په تمه نه کړی. نه زه ډېر کار نه لرم زوی جانه، ته خپل کار وکړه. دلته کارونه ډېر زیات دي، ډوډۍ کې بیا یو ځای کینو. څنګه دې خوښه ده؟ زوی جانه ته خپل کار وکړه، زه له دوهان سره وخت تېروم. سیفو لکه چې ته له روغتون نه راتښتېدلی؟ نه یم راتښتېدلی، زه بیخي ښه یم. هسې نم زړه مې ښې خواته دی. ښه دی ډګر بالا ماته کومه دنده راکوې که څنګه؟ ګورو به سیفو ګورو به. ته هم دلته اوسه، چېرته لاړ نه شي. امر پر ځای کېږي. د خدای پام. پراته له ما نه هېڅ کار مخته نه شي تللی. خدای دې تا ژوندی لري سیف وروره. لومړی بریدمن ادم د مرجي جګړن صاحب. تاسې ته یې څه وویل لومړی بریدمنه؟ جګړن صاحب پولې ته نږدې د ټیلرو په تمځای کې یو موټر وان د موخې کسان لیدلي دي. جګړن صاحب څه وخت یې لیدلي؟ کابو 1 ساعت کېږي. جګړن صاحب پته یې دلته ده. جګړن صاحب ژوندی اوسې لومړی برید. ژوندی اوسې جګړن صاحب. ته هېڅ ښاغله. امر پر ځای کېږي. زه نه غواړم چې موږ ته مرګ ژوبله ورسېږي. زموږ موخه نظر او ولي دی. که د تسلیمېدو غږ ته یې مثبت ځواب ورنکړه نو ډزې ازادي. څوک پوښتنه لري؟ ډېر ښه. غالبا امرا سالچوک الیاسا بزرگ ملګریا
زه له هغه موټروانانو سره خبرې کوم. بایرامه راځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نمبر پلیټې درلودې راکولی شئ؟ درکوم یې دلته مې لیکلی. ژوندی اوسې وروره. بوزوکه یو موټر و نظر ولي دواړه وپېژندل. 15 دقیقې مخکې په یو ټیلر کې تللي. نمبر پلیټې دا ده. ګرجستان ته وړي. سالچوکه غالبه زر دلته راشئ راځئ چې ځو. هله ملګرو چمتو اوسئ. غالب الیاسه زر موټر ولټوئ. امرا بایراما جګړن صاحب څه نشته. ملګرو له دې علاوه پرته بل څوک نشته. مخ دې وړوه وړوه. ان کلی نر هم نشته. دا کسان چیرته دي؟ داسې دي چې شی په اړه خبرې کوئ. ماته وګوره بل ځل ته پوښتنه نه کوم. زر ووایه دا کسان چیرته دي؟ قومندان صاحب دوی هېڅ ما نه دي لیدلي او نه یې پېژنم. دا څه دي؟ دا څه دي دا؟ په یو راز کې شتمن شوی جګړن صاحب دې چانس ته وګوره. دی خوشه دی خوشه.
دغه کسان چیرته دي رزیله؟ ګرجستان ته واوښته. بارمه دا ونیسه ونیسه. ته دا واخله ملګري. لاسونه دې راکړه. ډګروال صاحب جګړن بوزوک په اړیکه کې دی. زویه څه مو وکړل؟ ډګروال صاحب هغوی زموږ له لاس نه ووتل، له پولې نه تېر شول. خو موږ هم ورته ډېر نږدې یو ډګروال صاحب. که اجازه مو ویزو نیسوې ډګروال صاحب. نه جګړنه دا امکان نه لري. دا یو ډېر ګواښونکی کار دی. ناورین به رامنځته شي. ډګروال صاحب موږ پولې ته ډېر نږدې یو، تللی شو نیولی شو. جګړنه ډله دې ټوله کړه. نږدې امنیتي مرکز کې زما خبر ته په تمه شوي. امنان پر ځای کېږي ډګروال صاحب. راځئ چې ځو. هلئ بویزئ بویزئ. څو بجې دي؟ 5 ته یو څو دقیقې پاتې. دا نو څه دي؟ هلته څه خبره؟ مخته لاره بنده ده. ځمکه ښویېدلې. ځمکه ښویېدلې؟ ها باید شاته وګرځئ. کارو په خیر راغلی. زر کوه دا خلاص کړه. بیا فرصت پیدا نه کوو د لیدل پاشا صاحب. په خدای باور وکړئ زه ستاسې دې هلته ډېر خفه کېږم پاشا صاحب. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. دغه خبرونه تاسو ته د پریډیټور انرژي او کوثر قیمخ لخوا وړاندې کیږي. د وطن تولید د وطن ویاړ. د دښمنۍ او کرکې پایله. د بې اتفاقۍ ناوړه اغېزې. الله دې وبخه. د جبل او لیلا مینا.
هر څه له شمشاد څخه مه هېروئ. د سریال پیل شنبه د وږې 15 د شپې 8 بجې. دغه خپرونه تاسو ته د ایکسبول انرژي درنګ لخوا وړاندې کیږي. خوردي ایکسبول انرژي درنګ. د خفه کېدلو څه نشته زوی جانه، هر کله چې سیمن صاحب په خپله دنده کې وي، کارګر چې په خپله دنده کې وي، اسکر چې پیرکي او پولیس په خپله دنده کې وي، بزګر چې په خپله ځمکه کې وي، ژرندې والا چې په ژرنده کې وي، نو خوشحاله شه. که چیرې دا هر څه برعکس وي نو هغه وخت بیا دا معنا لري چې مونږ ټول تباه شوي یو. دوهانه زوی جانه حرکت وکړه. هو ته بیخي رښتیا وایې پاشا صاحب، ما ځکه دا خبره وکړه چې تاسې په تمه شوئ. لاغلي ایتان سره د اړیکې څنګه دي؟ ښه دي؟ کو پوز دې کار وکړي دوهانه. د دولت هغه ته ستوری د دې لپاره نښلولی چې کار وکړي. هو زه اغلي ایتان یادوم انشاءالله خبر. په اصل کې زمانه کاره انسان هیڅ نه خوښېږي. خیر کې زه چې هر څومره هڅه کوم خبره بلې خواته بوزم بیا هم نه کېږي. اوس خو د اغلي ایتان په اړه هم راته څه نه وایي. کانه تر اوسه له ما سره کوم ثبوت نشته، خو بیا هم په کومه ورځ چې مونږ کارون روسانو ته سپارلی، له هماغې ورځې ولید او نظر د ترکیې په شمالي پوله کې لیدل کېږي. دا هیڅ د خیر نښه نه ده. ما ته ښکاري چې هرومرو کومه خبره شته، خو کاش تېروتی اوس. موږ په تمه کېږو ډګروال صاحب، که چېرته تاسې غواړئ له پولې نه د تېرېدو لپاره چمتووالی هم نیولی شو. نه اوس مهال دې کار ته اړتیا نشته. تاسې زما امر ته په تمه شئ. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. اتلانو نن شپه موږ هم دلته یو. سمه ده جګړن صاحب. حیدر چیرې دی؟ هغه خو ورک دی جګړن صاحب. څنګه ورک دی؟ زه څه پوهېږم. جګړن صاحب ما ته هم سمه خبره ونه کړه. سمه خبره یې ونه کړه. څه یې ویل؟ ما وویل لکه چې قمار وهلو ته ځي. هغه په غوسه شو، ویې ویل چې دا ملګري زه داسې سړی یم چې قمار ووهم. لږ وروسته به پوه شو چې چېرته دی. لږ ما ته هم راکړه بایرامه. واخله جګړن صاحب، خو چې ناروغ دې نه کي. هېڅ هم نه کېږي. دا ورو دې شه. ملګرو اوس نو دا ساسج چې کله حرارت وویني وروسته بیا په پخېدلو باندې پیل کوي. جګړن صاحب داسې یو ځای به مو نه پخول کړه. ملګریا زه چې یم د جلا کولو مخالف یم. پوهېږي دا سماینان باید هېڅکله جلا نه شي. دا شیان باید ونه ویشل شي. په خبره پوه شوې؟ امر هم پر ځای کېږي جګړن. زما زمری تا تر اوسه ساسج پخول نه و لیدلي ګرانه؟ نه جګړن صاحب. په هر حال چای لرو او که نه لرو ملګرو؟ البته چې لرو جګړن صاحب. بېشکه زمریانو تکړه کسان مې خوښېږي. اوس نو د دې ساسج تر ټولو مهم راز بویي دی. پوه شوې؟ د دې ساسج بوی لاک تر لږ له 100 مترو نه انسان ځان ته راکش کوي. پوهېږئ؟ البته څوک چې نه لري خدای دې هغوی ته هم ورکړي. یعنې دا خوندور ساسج چې د چالاک حیدر خېټې ته ځي، زه هر چا ته نشم ورکولی، نشم رسولی ملګري. هو جګړن صاحب. اوفو دې بوی ته وګوره. وایي خیر سیات کا ډانګ په لاس کې ونیسه. جګړن صاحب څومره ښه بوی کوي. دا څه دي؟ تاسې پخ کړي دي؟ او جګړن صاحب په لاسو مبارکات شه، ډېر ښایسته بوی کوي. وای 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 جګړن صاحب ولې دې ځان په زحمت ښه راوړه. ای جګړن صاحب والا په پخلي کې تکړه یې. آفرین. دلته لږ ذره واچوه. ملګرو ستاسې لپاره څه نشته. ستاسې لپاره څه نشته. پوه شوئ؟ زه وږی شوم، لږ خوراکه. ملګریا تاسې هم نیت ونیسئ. زه هم ځم دا دننه نه خورم. هله او جګړن صاحب لږ خو به دې موږ ته راکړي وو که نه؟ جګړن صاحب زموږ زړه ورته وشو. شرم دی. داسې ساسج پخول دې لیدلي وو؟ اوف هغه سړی خو نوی له اطراف نه ښار ته راغلی ورور جانه. یعنې عادي خبره ده. ټولې ویې وړه. لاره خوشې کړه چې موږ هم ورشو. هله څه نه کېږي. هله راځه
ډګروال صاحب دا آذربایجان څنګه کړو ځواکونو نه ډګروال جوهر زنګ وهلی په ډاډمنه لیکه کېدای هو ډګروال صاحب سمه ده سمه ده ډګروال جوهره څنګه یې کوپوزه وروره خوشحاله شوم چې غږ مې دې واورېده ژوندی اوسې ډګروال کوپوزه دلته عجیبه کارونه روان دي ما فکر وکړه ښه به وي چې ته به هم پوه شې له څه شي نه چې ډارېدم هماغه کېږي نن ماښام مهال د روسیې پولیس وژل شوي ډګرواله کله چې څېرې په ډګه شوي یو انځور راورسېده کارونه آزاد دی ډګرواله خدای دې وبخښي بله خبره هم شته هغه څه ده هغه اوس په آذربایجان کې دی کوپوزه بله جنرال صاحب ډګروال کوپوزي اورم کوپوزه کارون تښتېدلی جنرال صاحب د روسیې په پولیسو برید شوی دا ته څه وایې کارون په آذربایجان کې دی اتلانو حرکت کوو په لاسو دقیقو کې باید په چورلکه کې اوسو هله بوزوک ملګریه څه وشول ځای معلوم شو که نه معلوم شو حیدر کارون په آذربایجان کې دی هله ملګرو هله جګړن صاحب ډګروال کوپوز دی امر وکړئ ډګروال صاحب جګړن له آذربایجان نه معلومات راورسېدل ستاسې د موخې ځای بدل شو بیا یې وایم ستاسې د موخې ځای بدل شو پوه شوم ډګروال صاحب ستاسې د نوې موخې سیمه قرهباغ دی قرهباغ مو وویل ډګروال صاحب سم دې واورېدل زویه کارون قرهباغ ته ځي هغه شیطان له کوم ځای نه چې پیل کړی و بېرته هلته ځي جګړن بوزوکه زه تا ته امر کوم ډاله دې واخله کارون پیدا کا او هغه ختم بیا یې وایم که چېرته هغه د دوزخ تل ته ملاړ شي پوره صلاحیت لرئ هغه وڅاره پیدا یې که او ویې وژنه په قرهباغ کې باید زمونږ یوه څاڅکې وینه هم تویه نه شي دې کار ته اجازه نه ورکوم امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب خدای مو مل شه ژوندی سه ډګروال صاحب بوزوک ملګری څه خبره ده حیدره ملګری ووایه څه خبره ده د کارون نوې موخه په ډاګه شوه څه ده هغه بېناموس قرهباغ ته ځي قرهباغ ته قرهباغ ته جګړن بختیار هم هلته لاړ بختیار د بختیار ټوله کورنۍ هلته وجلې ده هغه د قبرونو لیدو ته تللی اتلانو منډه کوي چورلکې ته پورته شئ هله
Ay balam Karabağ'da talan var. بیرته راګرځو Ay balam beni derde salan var. Ay balam çek bayraktar bayrağını, gözü yolda kalan var, var. Gözü yolda kalan var, var. Ay balam bu beni bu da beni, ay balam koydun çukurda beni. Ay balam sadıklığın bu muydu, yedirdin kurda beni. Ay balam sadıklığın bu muydu, yedirdin kurda beni. Sadıklığın bu muydu, yedirdin kurda beni, beni. Yedirdin kurda beni, beni. Yedirdin kurda beni, beni.
شه زوړه پرېشه ځان پټ کړه مه راوځه سمه ده هر څه چې وشول ودیشي ته مه راوځه ځان دې پټ کړه هېڅ ته غږ مه راواسه خواره شئ ټول کورونه ولټوئ دا ښځه دلته راولئ خوشګۍ دلته څوک نشته بالي هو وروره را روان دي مخکې مې هم دا کار کړی اوس یې هم کوم سړکونه په وینو لاړم موبایل دې لرې کا
کلي ته ورسېدل لورې په لاره کې دي ډګروال صاحب دا چې زر مداخله وکړو یو کلي ته دننه کېږو په داسې یو حالت کې موږ ته تل دامې ښودل کېږي ډارېږم چې په دې حالت کې به همداسې وشي کله چې کلي ته ورسېدل زه بیا د ډلې له قومندان سره خبرې کوم امرم پر ځای کېږي راځه ډګروال صاحب سیفو همدلته دی که وخت لري غواړي تاسو ته یو څه ووایي وروسته امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب دوهانه څو ځله یې درته ووایم ټلیفون ملاقات کول وخت ضایع کول نشته امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب دوهان څه وکړي ډګروال صاحب که ووایم یوه ګناه که ونه وایم دوه ګناه زما عمر مو وخوړه زما عمر دې حالت ته وګوره دلته وګوره چاغداشه مهرباني وکړه زه په خپل مخ کې یو مړاوی شوی بادرنګ وینم ته څه وینې خو زه ارسانه زه یوه یخ وهلې مولی ګورم چې یخګنجې کړې وي وروره تاسې ډېر ټوک مارې دې ملنډو وهلو ته مو وګورئ ډګروال صاحب په تا غوسه شو هله اعتراف وکړه که نه ته یې داسې ښه ورټلې که نه وروره ملګرو خپل کار وکړئ چاغداشه ته هم ډېر مه خنده قسم کوم چې د ټوټې کوم دی سمه ده وروره ته مو په غوسه کېږه هله خپل کار وکړئ اعصاب مې مه خرابوئ صبر راکړه یا خدایه سیفو وروره زه درته یو څه ووایم ما هغه تړون لاسلیک که خدا چې سم کار مې وکړه او که غلط نه پوهېږم دا څه شي تړون ها وروره ما د ترکیې له جمهوري دولت سره تړون لاسلیک که وروره زه قراردادي عسکري یم هغه مسله هو هماغه مسله پوهېږي زما وزن ورځ په ورځ کمیږي دا ډېر سترس لرونکی کار دی کوم عادي کار نه دی په مردین کې زما فکر ارام و داسې نه وم وګوره دلته د شمې په څېر وبه کېږم سترس دی زما دې حال ته وګوره په دې ځواني کې مې ویښتان توی شول وګوره ټول ویښتان مې لاړل کله چې لاس مې داسې پرې کش کړم ګڼ ګڼ ویښتان مې تویږي او وګوره اوس توی نه شول خو تویږي وروره کوپوز بابا بیا تا ته څه وویل دوهان جانه هغه بوغ دی له تا سره نشي لیدلی دا ته څه وایې هسې نه هم زه په دې پوه نه شم ته ولې دومره زر ښه کېږي بیا دلته راځې الله الله زه چېرته زر ښه شوی یم 15 ورځې شوي 15 ورځې دا لږ وخت دی ها ته خو هسې نه مړ کېږي زه په دې پوه نه شم څه خبره ده که په تا توم بم وکارول شي ته نه مړ کېږي یعنې زه په دې موضوع پوه نه شوم دوهان جانه په رښتیا هم چې ته ډېر اعصاب خرابوې لږ ارامه اوسه چای وڅکه حالانه وڅکه سکه مې ورور جانانې ګورې که څنګه داسې چې دا نو لاشه دوهانه چای راواخله چې ویڅکو ماشاءالله چای م زه راوړم وروره درته مې وویل ټلیفون دې لرې کا زر کبه دا مې خو ته شوی ودرېږه راتلونکې برخه اندېښنه مه کوه هغې نړۍ کې په یو لاس ژوند کولی شي فکر کوم تاسو غوښتل چې ډګروال صاحب سره ووینئ هو دوهم بریدمنې هغه اوس په قرارګاه کې نشته تورن صاحبې ترهګر دي ترهګر را روان دي اتلانه د دې لپاره چې د دې ځای ملکي کسانو ته زیان ونه رسېږي تر پایه پورې جنګېږو سمه ده هغوی مو به بمونه والوځول نه پوهېږم هغوی په یو ډول سره پوه شول یوه بله خبره هم شته کارونه ووایه او هغوی راسه کلي ته روان دي هغوی پوه شول کارونه
له لیدلو مو مننه. دغه خپرونه تاسو ته د ایکس بول